ماڼوګوله پښتو او پښتنه مینه. لیکواله هما ظفر احمدزی. لوستونکي مرسل احمدزی. په شا تللو قدمونو د زیارت نه د وتو په تکل شوه. کوم چې دې اورېدلي ول چې کله هم څوک له زیارت نه وځي نو شا دې نه اړوي او په شا تللو قدمو دې ترې ووځي. د دې رسم په پوره کولو کې وه چې ټکان یې وخوړ او احساس یې وکړ چې له څه سره ولګېده. ګومان یې کاوه چې سلګۍ، نیازه او یا به هم للمه وي، خو د زړه درزا یې څه نوره ګواهي ورکوله. کله یې زړه داسې درزېدلی نه و احساس کړی، خو دا ټکان څه نااشنا هم نه و. په ډار درزېدلي زړه او رپېدلي وجود یې شاته وکتل. له کتو سره یې سترګې خلاصې پاتې شوې. وجود یې یخ او بې حرکته پاتې شو. جانان هم له دې نه څه کم نه و، خو له مخکې نه لږ څه بدل شانتې. په هره ساه کې یې دا ټیکۍ نغښتې وه. زړه مې دمه واخیسته، ساه واخیسته، د چا د سترګو یې بلا واخیسته. ستا د چم خاورې چې په چا پرېوتې، هغه د بل عالم ښکلا واخیسته. او دغه د بل عالم ښکلا کې ورک دوه زړونه هر څه نه بې خبره یو بل ته نږدې یو د بل په خوا کې ول. د سترګو په ویان د نظر یې ډېر څه ویلي او اورېدلي ول. جانان په ورو د ماڼوګلې لاس ونیو او د هغې بند موټي ته یې پام شو. ماڼوګلې هم په خوله څه ونه ویل او د جانان په پټه خوله پوښتلی سوال ځواب یې د موټي په خلاصولو سره او په هغه وریښمین مزي تړلې تڼۍ او څو ګونګرۍ د جانان ورغوي کې کېښودې او له همغه وخت نه یې د جانان منلې مینه څرګنده کړه. یو نظر یو بل ته په کتو سره دواړه د ستنې خواته روان شول او په ګډه یې د نیاز مزی ستنې پورې غوټه کړ. دوه زړونه صرف دا احساس کاوه چې مینه ژوند، مینه هستي ده، مینه ټوله زندګي ده. مینه سترګو د جانان کې یو ښایسته شانتې مستی ده. ستا د سرو شونډو خندا کې مینه تنده ده، مستی ده. مینه ستا مسته خندا ده، مینه ستا ښایسته ځواني ده. مینه شام د بندګۍ ده، مینه رنګ د زندګۍ ده. هلته د زیارت تر شا پټو همزولو د دې منظر په کتو سلګۍ او نیازه هکې پکې پاتې وې. خو د للمې دې خبرې ما ویل چې دا د نیاز مزی به ضرور کار ورکوي ټول بیرته ځای ته راوستل. د ماڼوګلې اوږده باڼه د هغې د غټو ځلاندو سترګو پرده شوي ول او ښکته په ګاټو پراته ول. جانان هم له حیا نه تک سور اوښتی و، نه پوهېده چې څه وکړي او دوی د حیاناکې مینې پرخې د سلګۍ، نیازې او للمې په اننګو هم پرېوتې وې. للمه وړاندې ورغله او د جانان په لاس کې د ماڼوګلې لا نیولی لاس یې ورو خلاص کړ او ویې ویل: جانان لالا، اوس همدومره بس ده، نور به که خیر وي بیا شي. او په کړس خندا سره درې واړو ماڼوګله له لاسه ونیوله او له زیارت نه په وتو شوې. ماڼوګله خو له دوی سره په مخ روانه وه، خو روح یې هره ساه یې د جانان په نیوکه کې وه. نه پوهېده چې چیرته ده او چیرته ځي. جانان هم ساه وتلی لکه څوک چې روح له تن نه جلا کوي. ګړنګ د ستنې خواته ولاړ پاتې و او د زړه تسل یې دا دوه بیته ول:
دا درد زما د زړه زما ارمان څومره ښایسته دی هر څوک مې قاتل دی خو جانان څومره ښایسته دی ګرځي د باران تغیر